طبیعت او د مزاج مخالفې پریکړې به کله کله کیږي، خو هر څه باید په صبر باندې او په استقامت باندې وزغمو او ښه په قوت او ښه په میړانه باندې مخ ته تګ وکړو او د هیواد په بیارغونه کې، د هیواد په امنیت ساتنه کې، د هیواد په دفاع کې خپل ټول توان مصرف کړو او پوره کوشش وکړو چې نه مو په بیارغونه کې د چا احتیاج ته ضرورت پیښ شي یا د چا محتاج شو، په خپل ځان باید تکیه ووسو. موږ تاسې ولیدل چې د دې افغانستان او د افغانستان د ملت سره چا دوستي وکړه. هر چا د خپلو ګټو دپاره که چا ملاتړ کاوه هم یې د خپلو ګټو دپاره کاوه، که چا دښمني ورسره کوله هم یې د خپلو ګټو دپاره کوله. هیڅوک داسې نشته چې ستا په خیر باندې او ستا په نفع باندې ستا نصرت ته یا ستا مدد ته راودانګي. په الله جل جلاله به توکل کوو، د الله جل جلاله نصرت به غواړو او عزم به کوو چې هم به امنیت د هیواد ساتو، هم به دفاع ورڅخه کوو د افغانستان د دې پاکې خاورې د هرې لویشتې څخه، او هم به د اقتصاد په راپورته کولو کې خپل پوره کوشش کوو. هغه کسان خصوصا چې شتمن دي کولی شي په پردیو هیوادونو کې لوی لوی فابریکې جوړې کړي دي، لوی لوی تجارتونه یې روان دي. قسم یې اخیستی دي که د خپل هیواد ته د خپله پانګه را انتقال کړي. ولې داسې کوې؟ خو افغان یې، مسلمان یې، داسې